بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی پخوان کې لا یزال په نامه باندې د پښتو IT یوټیوب چینل فیسبوک پیج ته راغلاست. ګرانو لیدونکو، په مایکروسافټ ورډ کې په پاتې برخه باندې کار کوم. اپلیکیشن برخه چې موږ پاتې هغه وایو. راځو په ملینکس مهم ختم کړو. ملینکس برخه که بیا هم څه مشکل لرئ تاسو کولی شئ د پښتو IT یوټیوب چینل کې ترلاسه کړئ. راځو نن وایو په پریویو کې پریویو څه کار کوي. پریویو خپله معنا دا ده چې بیا سرنکتنه بیا سرنلیدنه چې موږ وګورو چې څه اشتباه څه مشکل خو پکې نه وي. صحیح ده. نو پریویو موږ دې لپاره استعمالوو. په دې پریویو برخه کې موږ لومړی سپیلنګ او ګرامر لرو چې سپیلنګ او ګرامر ډېر مهم دي. کله چې تاسو ډاکومنټ لیکئ، فایل لیکئ، کتاب لیکئ، تاسو باید دې کې ډېر احتیاط وکړئ. راځو لومړی سپیلنګ باندې باید کار کوو. زه فرض مثال لیکم he is my brother. صحیح ده. he is my brother دا یوه جمله شوه. که زه چېرته راسم he are my brother دا یې بله جمله شوه. او بل لیکم چې he is دا شی لیکم. صحیح ده. دا ما درې جملې ځل څخه کړې. دا جمله چې ده دا صحیح ده، مشکل نه لري. اوس یوه دا جمله شوه، په دې کې دا یو بلو انډرلاین وکړو او دې جملې کې په ټیچر ته یو لاندې سور لاین وکړو. دا موږ څه لپاره استعمال کوو؟ چېرته پام کړئ موږ په لومړي ریکارډونه کې ویلې چې شین لاین، صحیح ده، شین لاین موږ د ګرامر لپاره استعمالوو. کله چې موږ په خپل ډاکومنټ کې ګرامر کې اشتباه کړې وي نو موږ د ګرامر لپاره استعمالوو شین. کله چې انډرلاین وکړي نو په دې پوه شئ چې دا جمله کې د ګرامر اشتباه ده. او که چېرته سور لاین وکړي نو بیا د سپیلنګ اشتباه ده. نو موږ به داسې کوو چې په دې به مو رایټ کلیک کوو، هلته موږ ته څه سجیشن ورډز راکول. سجیشن ورډز کې موږ خپل لغت کته دوی ورته دا وایي چې دا سپیلنګ ته غلط لیکلی، او ته خپل لغت وګورې چې دې کې تا کوم لغت فکر چې غواړې ولیکي. نو زه وګورې ما ټیچر ما نه ده، ما ټیچر ته غلط لیکلی، ته به د دې نه صحیح کولی شم. او په دې چې موږ په رایټ کلیک کوو په ګرامر باندې، هلته موږ ته لومړی کوو چې ایس ده. دلته خو موږ دا کار کوو. نو اوس موږ دې چې نه خپل د سپیلنګ او ګرامر څخه کار کوو. صحیح ده. دې باندې کار کوو. صحیح ده. اوس لومړی دا جمله کې موږ ته وایي چې ګوره وایي he are my brothers. صحیح ده. بس موږ دې کې څه ورته وایو چې اوس دلته موږ ته سجیسټ راکوي، وایي تاسو ته he لیکلی r ده، دا غلط ده. وایي دې سجیشن چې ده وایي دا ایز ده، یعنې دې په ځای به تاسو ته ایز استعمال کړئ. صحیح ده. نو دې کې تاسو کولی شئ چې دلته سلیکټ کړئ چې د دې ایز وي، مشکل نه ده. اوس یوه اشتباه صحیح شوه. صحیح ده. یوه صحیح شوه. اوس موږ ته ډایرکټ دا بل راواخیست. صحیح ده. ګورئ اوس موږ ته وایي چې تاسو چې دا لیکلی دا ته غلط لیکلی، وایي شاید ستاسو هدف دا ټیچر وي یا ټیزر وي یا ټیمر وي. صحیح ده. اوس تاسو په خپله دې کې ګورئ چې ستاسو هدف څه شی دی چې ولیکئ. زموږ هدف د ټیچر ده. صحیح ده. دې کې به اوکې کړئ. په دې کې اوس دې کې بل موږ د کنټرول زیډ لومړی ته رالو تر څو موږ دا کار کړو. لومړی ته راتللو. دې کې اوس موږ ته دا وشو. صحیح ده. دا سلیکټ کوو. اوس دې کې موږ بل درلوده د کله هم چې معلومات ولیکل، دلته یوه جمله لیکم چې څه اشتباه پکې ولرو. he is my teacher. یوه خو دا شوه چې موږ د ګرامر او د سپیلنګ ترتیب کړې ده. دویم اوس دې کې موږ سینونیمس لرو. سینونیمس که ورته لغات په باره باندې، چې په دې کې چې کله کلیک کوو شاید تاسو په ډکشنري کې راواخلئ، ځکه 2013-2014 کې دا شته. نو دې کې به فکر نه کوم کار نه کوي. دې کې تاسو ته یو سینونیمس لغات هم دلته وایي دې لاندې ټیچر نه لاندې یو ایجوکیټر، یو ټاټور، یو انسټراکټر لیکلی چې دا دې ته سینونیمس ورډز دي. صحیح ده. دا څه معنا؟ ټیچر هم لیکلی ده. صحیح ده. تاسو ته د صحیح سپیل معلومات نشته چې صحیح سپیل اوس دا ده که دا ده او که دا ده. صحیح. تاسو فکر کوئ چې دا لغت ده، خو تاسو دې سجست کړو چې شاید تاسو په لغته کې دا لغت واوسي.
صحیح ده. اوس بیا که تاسو وایئ چې نه زه په دې کې نه پوهېږم چې دې کې اوس دغه لغت ده که دا ده که دا ده، لکه ته خپله سپیل نه پوهېږې نو ته بل ته راشې دې لاندې ګویل ته معنی یې ولیکلی دي چې ټیچر څه معنی دی. سینونیمز ورته دې ته ورته لغات ده. یعنې ټیچر معنی ایجوکیټور ده. که په دې پوه نه شې ته وایې چې دا لاندې موږ معنی ورسره لیکلي دي سینونیمز ورډز دي، دې ته کولی شي چې پوه شې چې زما لغت څه شی ده. ٹھیک ده. اوس په ټیمر کې څه نه لیکلی، ټیزر کې لیکلی او دا نور لغات دي. دا لغات دي. صحیح ده. په دې کې تاسو کولی شئ چې ټول وګورئ چې بیا کوم یو تاسو پکې اډ کول غواړئ. په دې کې موږ لاندې لرو اګنور ون. صحیح ده. که چېرته غواړئ همداسې دې ولیکل شي مشکل نه ده. تاسو وایئ چې ما هدف همدا شی ده د ځینې تاسو اګنور کوئ. صحیح ده چې مشکل نه ده همداسې دې ولیکل شي. دې به سور لاین درسي. او که چېرته ته وایئ چې د دې لپاره دې نه ګوري یا اپشن د ګرامر لپاره دې وګوري تاسو به ته نورې برخې درکوي چې دې کې تاسو کولی شئ لکه سمارټ لوکاپ برخه ده چې تاسو په ورژن کې په 2013 یا 2014 کې تاسو ته د سمارټ لوکاپ برخه درکوي چې هغه د سمارټ لوکاپ دغه برخه ده. صحیح ده. تاسو وایئ چې دا که ورب وګوره اجکټیو وګوره کې پریپوزیشن وګورئ داسې نور د ګرامر لغات مې ته پکې وګوره ګرامر کې تاسو د ځینې کولی شئ پکې چک کړئ. صحیح ده. تاسو بیا د ځینې پکې کولی شئ چک کړئ. نو دا د سپیلنګس او د ګرامر برخه شوه. بل تیزر لرو موږ تیزر لرو چې دې کې موږ خپله د مایکروسافټ ورډ ډکشنري ده. صحیح ده. دې کې چې کوم بعضې موږ لغات لیکو که موږ نه وي سره موږ به دې کې اټکول. صحیح ده. اوس که دې کې کوم یو لغات اشتباه کېږي دا زه یو نوم لیکم کې فرهان لیکم. صحیح ده. دا یو واخیسته. بل داسې نوم لیکم چې وای نخلي زبیر لیکم یا زبی لیکم. صحیح. اوس زبیشونه زبی اوس زبی موږ سره یو نوم ده دا یې ولې دلته کراس کړو. یو نوم ګوره موږ صحیح لیکلی ده دا یې ولې کراس کړو. ګوري کله چې تاسو کوم لغات مایکروسافټ ورډ کې لیکئ دوی هغه لغات په خپله ډکشنري کې ګوري. دا پروګرام ځان خپله ډکشنري دی. دوی هغه لغات په ډکشنري کې ګوري. که چېرته ډکشنري کې دا لغات موجود وي تاسو به د کراس علامه نه درکړي یا د انډرلاین نه درکړي. که چېرته پکې موجود نه وي تاسو به دغه سره علامه درکړي. صحیح ده. نو هغه دغه ډکشنري ته تاسو کولی شئ په دې کې وګورئ. اوس دغه لغات کې ته چېرته ولیکئ داسې بل ټیم لپاره. صحیح ده. اوس زبي ولیکه نو موږ که چېرته غواړو چې ډکشنري کې راتلونکي وخت لپاره ولرو او ویلرو او چې بیا په موږ په راتلونکي وخت کې لرو په نورو برخو کې موږ ته دغه سره علامه رانهکړي. صحیح ده. موږ به داسې کوو رایټ کلیک به کوو او اټو ډکشنري کوو. صحیح ده. دا کې مارک ده. بیا که راتلونکي وخت لپاره زه داسې یو سپیل لیکم چې زه پکې غلط سم. صحیح ده. زه پکې غلط سم ماته دې دا زبي لغت سبسټیټیوشن. صحیح ده. اوس دا ما لغت ولیکه. صحیح ده. پرې ولیکه چې زه ته رایټ کلیکم اوس ماته څه وایي دغلته ماته ولیکه. صحیح ده. دا لغت مې ځان سره اټ کړه. دې کې شاید لغان اخلي په دې کې به شاید تاسو داسې نور لغات وي چې پکې راواخلئ چې شاید ستاسو لغت دغه واوسي. دا دې برخه شه. اوس کوم چې ډکشنري موږ ویلي هغه دغه ډکشنري ده. نو چې کوم لغات په دې کې اټ کوو او په دغه ډکشنري کې اټ کېږي. اوس که چېرته زه دې کې وګورم دا زبي وګورم دا زبي ماته پکې راواخلي. صحیح ده. لکه ثبت نه ده به د جنک نوس کړو دا مو د جنک ځان سره ثبت کړو. صحیح ده. رایټ کلیک ثبت مه وکړه او بیا راځه دې باندې کلیک کوو. چېرته په کپس لاک فکر کوم کار نه کوي د ډکشنري. دا ډکشنري ته دې کې کوم د خپل مایکروسافټ ورډ ډکشنري ده چې تاسو کولی شئ خپل لغات پیدا کړئ سینونیمس لغات پیدا کړئ. اوس مثال توګه زه ټیچر لیکم ټیچر نه سینونیمس لغات مو په کې راخلي چې ټیچر سینونیمس لغات دا دي ایجوکیټور ټاټور د انسټرکټر د کوچ د ټرینر د لیکچرر او پروفیسور ورته. صحیح ده. نو تاسو دې کولی شئ دغه لغات هم ته استعمال کړئ او د ځینې تاسو کولی شئ خپل لغات هم پکې وګورئ چې کوم تاسو په دې کې اډ کړي وي. بل موږ ورډ کاونټ لرو. که زه درته غواړم چې پوه شئ چې په دې صفحه کې موږ څومره لغات لیکلي دي څومره لغات مو پکې لیکلي دي او څو مرصفي ډسټنس یا فاصله پکې لرو سپیس پکې لرو. تاسو کولی شئ د ځینې استعمال وګورئ. په دې ورډ کاونټ باندې به کلیک کړئ. تاسو وایئ چې تاسو یوه صفحه لرئ 14 لغات پکې لیکل شوي او صفحه د سپیس نه بغیر
محصل لغاتي او که چېرته غواړئ چې د سپیس سره منځ کې کومه فاصله وي د هغې سره شمار کړئ نو 2 شپېته او څو پاراګراف لرو 4 1 2 3 او داسې صحیح ده او لاین څخه دومره لاینونه 10 پاراګراف دي هنا د دې مرکز چې چېرته غواړئ چې د جنې شمار کړئ د جنې هم تاسو کولی شئ ګورئ چې 14 ورسي یوه صفحه ده اما په یوه صفحه کې مونږ کوي بل مونږ ریډ الاؤډ 7 که چېرته غواړئ خپل لغت وګورئ یا داسې جمله ولولئ او تیزه وسیله غواړئ چې وګورئ چې تاسو څه لیکلي یې واورئ غواړئ چې واوروئ تاسو په دې ځای ریډ الاؤډ باندې کلیک کوئ ریډ الاؤډ باندې کلیک کړئ تاسو ته وایي چې کولی شئ ټوله جمله واوروئ ریډ الاؤډ باندې کلیک کړئ Hi is my brother. Hi is my brother. See that? اوس لیکم چې دې کې زه بله جمله لیکم the right program is tomorrow. See that? دې باندې کلیک کوم دا ورته سلیکټ کوم ته چې ماته ریډ الاؤډ وکړي بس ورته ریډ کوي Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code. تاسو کولی شئ چې دا ولولئ یا یې واورئ بل موږ د چیک اکسیسیبیلیټي لرو چې دا پرېږدو سبا ته په دې کې نورې مهم اپشن هم لرو تاسو چې دا اپشن د فوکس دا اپشن موږ دلته په ویب کې هم لرو دا پرېږدو سبا تر څو له دې سره یو ځای وګورو بل موږ ټرانسلیټ لرو ټرانسلیټ کله کار کوي ټرانسلیټ کله چې تاسو له انټرنیټ سره وصل اوسئ بیا کار کوي ټرانسلیټ سلیکشنز ته وایي لومړی په دې کې موږ لرو ټرانسلیټ سلیکشن کوم ځای تاسو انتخاب کړی وي هغه به تاسو ټرانسلیټ کړي لکه ګوګل ټرانسلیشن نن سبا خو ډېر ټرانسلیشن سیپ هم لرو په هغې کې تاسو کولی شئ دا ټرانسلیټ کړئ مثلا ما سره دا پاراګراف زه غواړم چې پښتو ته ترجمه کړم نو په دې باندې کلیک کوم او په دې باندې کلیک کوئ چې دا ټیکسټ کوم ځای ما سلیکټ کړی ده دا یې ماته ټرانسلیټ کړي زه به تاسو ته په انټرنیټ نه لرم زه به د کمپیوټر سره وصل کړم انټرنیټ ته له وائی فای سره مو کمپیوټر ته وصل کړه موږ به لومړی موږ په دې کې ټرانسلیټ سلیکشن لرو ټرانسلیټ سلیکشن به تاسو ته هغه ځای ته ترجمه کوي کوم یې تاسو سلیکټ کړی وي دغه ځای ما سلیکټ کړی په دې باندې زه کلیک کوم کله چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ البته کله چې تاسو د انټرنیټ سره وصل اوسئ نو موږ ته اوس وایي چې کومه ژبه چې موږ انتخاب کړې انګلیش ته صحیح ده خپله یې سلیکټ کړئ اول موږ تاسو وایي ژبه تاسو کولی شئ کومه ژبه تاسو غواړئ ټرانسلیټ کولی شئ موږ پښتو انتخاب کړې ده تاسو کولی شئ نورې ژبې هم پکې انتخاب کړئ موږ پښتو پرېږدو تاسو کولی شئ یو ویډیو یوه پیاوړې لاره ده چې خپل نظر ثابته کړئ لکه چې تاسو آنلاین ویډیو کلیک کوئ داسې تاسو کولی شئ نور مختلف هم برخې ترې واخلئ بیا که چېرته غواړئ چې همدغه انسرټ کړئ په انسرټ باندې کلیک کله چې انسرټ کړئ هغه به دې سره ریپلیس کړي صحیح ده نو تاسو کولی شئ مختلفې ګټې واخلئ په دې کې دوه اپشن موږ لرو ټرانسلیټ ډاکومنټ چې غواړئ چې دا انټایر ډاکومنټ ټرانسلیټ کړئ نو په دې باندې به کلیک کوئ تاسو به دا انټایر ټرانسلیټ کړئ صحیح ده دا ورته درته پښتو ته وایم ټرانسلیټ باندې کلیک کوم کله چې ټرانسلیټ باندې تاسو کلیک کړئ د انټایر ډاکومنټ به تاسو ته پښتو ته نو په داسې طریقې سره تاسو کولی شئ له ټرانسلیټ څخه استفاده کړئ خو په نن سبا فکر نه کوم چې ماته یو ځکه چټ جي پي ټي ګوګل او جیمنای دغه برخې ډېرې پیاوړې دي فکر کوم راته پیدا شي بل موږ لانګویج لرو سټروفینګ لانګویج ده په دې کې اوس موږ ته ښیي چې د زموږ پروګرام کې چې کومه ژبه باندې لغات لیکو دا کومه ژبه کې ده په انګلیسي ژبه کې ده کولی شئ ژبه په سپیس الټ سپیس سره بدله کړئ دې ځای هم کولی شئ چې بدله کړئ او په الټ سپیس سره هم کولی شئ چې بدله کړئ او الټ سپیس سره هم کولی شئ بدله کړئ شیفټ له آر سره صحیح ده الټ سپیس سره هم بدلولی شئ نو فکر کار ونه کوي په الټ سپیس سره هم تاسو کولی شئ ژبه بدله کړئ کار وکړئ الټ سپیس سره هم کولی شئ او شیفټ له الټ سره هم کولی شئ تاسو خپل پروګرام ژبه بدله کړئ او دې ځای نه هم تاسو سمبلی کولی شئ په دې کې بل موږ کامنټ لرو کامنټس ته وایي که چېرته تاسو داسې یو فایل لرئ چې هغې کې تاسو بعض معلومات لیکلي وي رافور مې جوړ کړی وي زه دا کنټرول نوي معلومات
تاسو د معلومات باندې کلی دي صحیح ده مثلا زما زه غواړم چې په دې کې زه دا راپور د فرض مثال زه لیکم کلنی راپور د زه لیکم او دا لیکم ادارې لپاره چې هلته یې ګورې کړي څه مشکل یې ماته کې ووایي نو چې کله تاسو د ادارې ته ولګئ نو ستاسو مدیر یا ستاسو معاون چې دا ډاکومنټ ګوري تاسو ته وایي چې په دې ځای کې باید د استادانو ریزلټ هم وشي صحیح ده تاسو ته وایي چې دلته د استادانو ریزلټ وشي نو دې لپاره چې تاسو وایي چې د استادانو ریزلټ وشي تاسو هلته کومنټ اډ کړئ کله چې سیستم باندې دلته کلیک کړئ تاسو وایي چې دغه ته business بهادر کوم چې ته دی at this at teacher teacher list صحیح ده دې کې تاسو ته وایي چې دې کې مهرباني کړئ چې د استادانو پلان اداري پلان هم پکې اډ کړئ تاسو کولای شئ نور مختلفې ګټې وکړئ نو تاسو کله هغه تاسو بیرته ولیږئ تاسو د کمنټ برخه ګورئ چې د کمنټ اډ کړئ تاسو ته وایي چې دې ځینې بهادر دغه هلته دی استادان د کلنی پلان یا بل راپور هم پکې اډ کړئ تاسو کولای شئ دې څخه ګټه که چېرته غواړئ چې کمنټ ډیلیټ کړئ تاسو کولای شئ کمنټ ډیلیټ کړئ که چېرته ډېر ډاکومنټونه ولرئ نو کولای شئ له ډېر ډاکومنټونو نه څخه ډیلیټ کړئ او بل که چېرته غواړئ چې ډاکومنټونه ډېر ولرئ پریویس نیکسټ ته لاړ شئ او که چېرته غواړئ چې ډاکومنټونه هاید او شو آل کړئ تاسو کولای شئ د دغه ډاکومنټونو څخه ګټه واخلئ زه باندې چې کلیک کوم دلته وکړم ډیلیټ ډاکومنټ ډیلیټ کړئ که چېرته ته هم چې ډیلیټ آل کومنټ ډیلیټ کوم کومنټونه چې موږ لرو هغه ټول ډیلیټ کړئ هم دې کې نه کړو او که چېرته غواړئ چې کومنټ هاید او شو آل کړئ تاسو کولای شئ په دې څخه password for changes او دا به سبا ووایم که کومه پوښتنه موضوع مشکل لري تاسو کولای شئ د پښتو IT یوټیوب چینل او فیسبوک پیج لرئ خپله ستونزه له موږ سره شریکه کړئ مننه